ټولو لرو برو افغانانو پښتنو خویندو ورونو بچیانو ته دې مبارک وي چې د 2023 نړیوال جام کې چې د افغانستان او د نیوزیلینډ ترمنځ مقابله وه الحمدلله افغانستان وګټله. ملي کرکټ ټیم ته دې مبارک وي، فضل فاروقي ته دې مبارک وي، رحمان الله ګربز ته، ابراهیم زادران ته، نبي ته، راشد خان ته چې ډېره ښه لوبه دې 5 واړو پکې وکړه. افغانانو ورونو الله تعالی دې همدغه شان دې خوشحالۍ زموږ ستاسې وطن ته راولي، همدغه شان دې الله تعالی دې افغانستان ودان او آباد لري چې زموږ په وطن کې دغه شان دې خوشحالۍ راځي. موږ تاسې 45 کاله جنګ لیدلی، نو بیا دې ټول ملت ته مبارک وي. دا وګوره زه ځان ته ناست یم کرکټ ګورم، ګورئ په دې کوټه کې را سره څوک نشته، ځان ته ناست یو زوی را سره و هغه هم رانه لاړو. داسې وګوره نو ډېر خوند یې وکړو. همیشه افغانستان آباد او وداني او انشاءالله افغانستان انشاءالله چې مخکې به ځي او ډېر امکان دی چې افغانستان انشاءالله سیمی فاینل او فاینل ته وځي او دغه اتلولي قهرماني موږ ته راوړي. الله دې آباد او ودان لري زموږ اتلان قهرمانان د ملي کرکټ ټیم چې موږ ته خوشحالي راوړي او الله تعالی دې همیشه همدغه شان دې کامیاب لري. ښه وخت ولرئ، خوشحاله ژوند. زنده باد افغانستان، زنده باد افغانستان ملي کرکټ.